په دغه کتنه کې د بلخ ولایت مقام مرستیال د بلخ ولایت امنیه قمندان په مزار شریف ښار کې د دغه هیواد لوی قونسل او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. په پیل کې د ازبکستان هیواد د جمهور رئیس استازي د بلخ له والي سره د لیدنې څخه خوښي څرګنده کړه او د دې لیدنې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو ټینګښت او لا چټکتیا یاده کړه. نوموړي د دواړو هیوادونو د خلکو د کلتوري او مذهبي مشترکاتو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د ازبکستان دولت هوډ لري چې د اسلامي امارت له حکومت سره کار وکړي او تر دې دمه د نړۍ په کچه د افغانستان د خلکو د ملاتړ په برخه کې ډېرې همکارۍ کړي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلۍ او برق د نوي کیبل د کار د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. نوموړي دغه راز د بلخ والي ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان هیواد ترمس ښار ته سفر وکړي ترڅو په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ کړي. ورپسې د بلخ والي د ازبکستان هیواد د جمهور رئیس استازي ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د یاد هیواد په ټاکنو کې د هغه د بریا مبارکي وویله او ویل چې افغانستان له ازبکستان سره ښې اړیکې لري او دا هیواد په بېلابېلو برخو کې لکه تجارتي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو برخو کې مشترکات لري. هغه ټینګار وکړ چې د امیر المؤمنین د لارښوونو پر بنسټ به دغه هیواد له ازبکستان هیواد سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړي ترڅو په بېلابېلو سکتورونو کې پرتې ننګونې په وخت سره حل او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي.